د خبرونو سرټکي. غور ولایت ته د اسلامي امارت د پلاوي سفر. تر اوسه په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. د اسلامي امارت د رهبر له لوري د سوالګرو د راټولولو د قانون تصویبېدل. د همدې قانون پر بنسټ مسلکي سوالګر په بند محکومیږي. او په رفح ښار باندې د صهیونیست رژیم د حملو دوام. تر اوسه شاوخوا 800,000 فلسطینیان له دغه ښاره بېځایه سوي دي. د لوی خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د ثور میاشتې 13مه نیټه ده. اوس تاسو پام را اړوم بشپړ خبرونو ته. د اسلامي امارت یو پلاوی د غور سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي لومړنیو مرستو سره نن سهار د دې ولایت مرکز فیروزکوه ښار ته رسېدلی. یاد پلاوی د سیلابونو له امله د رامنځته سوو زیانونو د پلټنې لپاره د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره کتلي. د ویلو ده چې غور کې د جمعې ورځې د سیلابونو له امله شاوخوا 50 تنه مړه او ګڼ شمېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د عدلیې وزارت وایي چې د سوالګرو راټولولو او له سوالګرۍ څخه د مخنیوي قانون د اعلی قدر د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري توشیح او د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپور سو. د یاد وزارت په وینا دغه قانون په یوه مقدمه 3 فصلونو او 22 مادو کې ترتیب سوی چې له مخې به یې حرفوي سوالګر په حبس محکوم سي. او په یو بل خبر کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلابونو له امله د کورونو او عامه ځایونو د جوړولو په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. د سټنډرډ ملي ادارې د معلوماتو له مخې د ابو نصر فرعي ګمرک چارواکو د تیلو 23 ټیټ کیفیت لرونکي ټانکرونه بیرته ایران ته سپارلي. د ادارې یو ځل بیا له ټولو سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو ډاډه وکړي. او په پای کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس فلیپ لازارانی پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پر رفح ښار د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له پیل راهیسې تر دې مهاله شاوخوا 800,000 فلسطینیان د دغه ښار پرېښودو ته اړ سوي. ښاغلي لازاریني زیاته کړې فلسطینیان د المواسی او دیر البلح په ګډون هغو سیمو ته د تیښتې په حال کې دي چې کافي اوبه او روغتیا امکانات نه لري. له ملتیا مو مننه. تاسو کولی سئ د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشیل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.